تا دا چې ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو. ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو. عجیبه غوندې عمل را سره وشو. د ټول عمر کړاوونه مې سین یوړل د شیطان په شانې چل الله سره. او بله خطه ده چې په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو د ملګرو پریدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم. او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وي. واو یعنی ډول فیس ته بالکل نه منېږي. نه منم جي. او دا کیدی شي چې راپاسې رب دې بچ کي. دا کیدی شي چې راپاسې رب دې بچ کي که د لوړ او دنګ کمره راګزار شي او دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي. او چرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي. او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوځي. او دا غرونه که د سرو شي د سیند کاڼي د یاقوتو خو بیا به هم حالت د غریبانو بدل نشي. او چې دا غاصب نظام وي د بدلون تمه بسته چې څنګه 19 به وي او 20 به نشي. او یار مې لاړ شه په روژه کې سیروزیله حمزوي یار مې لاړ شه په روژه کې سیروزیله او ښه وکړل چې د تلو ورته سمی و او چې واپس شي سم سړی به ترېنه جوړ شي په ایمان او په یقین کې یې کمی و. سراج الله چې کله تاسو ستړي کېږئ وایئ موږ سره ګورئ ارمان ناست دی داسې به وي که نه چې تاسو خو د کوره برابر یې بل چا زه ټیک شه جي. او بله خطه ده چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیرو ګوډاګۍ او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خو هسې د ړانده د لاس غرګې. او بله قطعه ده چې د عقل شعور پوهې خاوندانو له سور وور دی. تاسو لږ فکر وکئ د عقل شعور پوهې خاوندانو له سور وور دی. او دا سیمه د بې حسه بې ضمیرو خلکو کور دی. او چالاکو زورورو پکې ښه ایشونه وکړل. د ژوند د تېرولو هنر دلته چل او زور دی. سراج لاله یقین وکړئ چې په دې کې د هر څه نغښتي او لاړه بی مړه شوه ته به یې وشلېده. څوک دی چې پښتون له به شمله ګټي. او اوس د پښتونوالي دور تلی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي. او 15 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده. د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی. او د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي. او په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم. او 15 کاله ژوند وړه خبره نه ده چې مې تېر که د لیوانو په ځنګل کې. او معجزه ده نه لا مړ نه لیونی شوم څوک به اوسي په داسې چاپېر چل. او بله قطعه ده جي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمردو کې تاوان وکړو. او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا او رنګ مې زیړ زبېښلی دی او ګورې چې دا ولې خوب مې تښتېدلی دی ګورې چې دا ولې څه ورسره ونه شول او څه ورسره نه کېږي بیا هم پښتون غلی دی ګورې چې او جي زه به دمه شمه لږ ارمان ده والا جي ارمان او سراج نه چې موږ وزو نو که خیري سهار به حمزوي ته به پسې بانګ ووایو او بیا به صحیح ده جي انشاءالله. که احساس چاته کېدی د خپلو بتو تنهایی کې به له ځانه شرمېدو که نیتونه په مخونو ښکارېدلی هر یو کس به د یو بل نه پټېدو. او وای چرته رور د خو د لاسه قتل نشو خو بس بیان دي د غیرت په نوم قتلېږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي. غزل وایي. بیا غزل ووایه. وای
دا ستا په خوله چې څومره غټې زورورې راځي قسم په خدای کمال ستا په شان خبرې راځي تنکۍ ځواني دې د پسره غرمه کې مه راوځه تنکۍ ځواني دې د پسره غرمه کې مه راوځه اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شری راځي او دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته زمونږ جومات ته خو هغه سکون ترې راځي او هغه سړی چې بې له ما یې ګزاره نه کېده هغه سړی چې بې له ما یې ګزاره نه کېده نه اوس سحر را درومي نه د مازدیګرې راځي او دا شنغر لمن کې څه بې وسه ژوند تېروي دا شنغر لمن کې څه بې وسه ژوند تېروي څه ښکلي ښکلي مرغۍ سوات نه مرورې راځي زما شمال خو د لانجو کنجو نه زړه لږ شوی ډېره رقیبه ما له ستا نه ښې ژورې راځي ډېره زیاته مننه کومه سراج لاله زوی یم تاسو یو اخري قطعه را شریکه کړئ ستاسو دا قطعې دومره خوږې دي چې ګورې رښتیا خبره سهاره پورې پوه نه شو بل د سوات دا هواګانې شاته دا ماحول یوه قطعه پوره ده بس